الله بین شي ژوندی دی افغانستان. یو بل سره مړه نه دي پردوی توتانو باندې. دا د کابل او تورخم عمومي لاره ده او د خیره سره د کابل د احمدشاه بابا مینې څخه سروبي ته یو لنډ سفر لرو. دوستانو تاسو له موږ سره اوسئ، دغه سفر نه به ډېر خوند واخلئ. انشاءالله تاسو باندې به د تګاب هغه ځایونه ګورم، خصوصا مسافرو ورونو باندې چې څوک خپل وطن پسې خفه وي او وطن یادېږي. نو زمونږ اول سفر له کابله تر تګابه، نو تاسو له موږ سره اوسئ چې موږ تاسو ته د تګاب ځینې د انارو باغونه، کلي او ښه ساحې او د تګاب ښکلي خلک په تاسو باندې ویني. نو ما سره په سفر کې ډېری ملګري دي، خو فعلا موږ 3 موټر او په کوم موټر کې چې ما سره دي زموږ ملګري دي چې یو مالک جان دی ډریوري کوي او بل ورپسې صدیق دی. سلام دې ورسېږي ټولو وروڼو ته. روان یو سفر لرو مخ په تګاب، د کابل نه تګاب په یاران دوستان را سره دي او بنډار ته روان یو. ټول به انشاءالله خوند واخلو او مسافر ورونو ته به همداسې یو ښه ویډیوګانې او دغه جوړ کړو چې هغې ورته هم خپل وطن مینه پرې پاتې کړي. په دې ویډیوګانو باندې دغه نور یاران دوستان به هم در سره وغږوي. دا سمې دی، سمې جان دا هم موږ سره په دې سفر کې دی. سلامونه وړاندې کوو یارانو او ورسره امید. سلامونه ټولو ته. خدای دې وکړي چې ښه وخت ولرئ. موږ انشاءالله په سفر روان یو، تاسو سره ویډیو شیر کوو. دا د مایفر غرونه دي. وی دا غرونه افغانستان دی، تاریخي معلوم په ټول جهان دی. دا غرونه افغانستان دی، دا غرونه افغانستان دی. نه او دا خو وګوره غرونه د غرونه د خوند کوي. د مای فرد سره دا چغه وهمه زه کله مرمه، زه خو پښتون یم د مرګ ګونې ورانه ومه. زما د مای فرد سره دا چغه وهمه زه کله مرمه، زه خو پښتون یم د مرګ ګونې ورانه ومه. دیوال نه شکر خوند نه کوي. یو خبره ده چې ملګری یې که نه چې پار ځي ملګری بس. ملګرو چې موږ دلته راوستي یو د توت والا توتانو پکې نشته. کومه ده؟ الله ته خپل رحم وکړي. درانه شخصیتونه هغه به دا ګاډه دلته دې کوڅه کې درولې او څه کو چې راوستې خاص هماغه پوستې سره به درولې درانه ولې الله بین شي داسې نه خپې ټک ورکړه. السلامونه، احترامات او نیکې هیلې زما درنو خوږو قدرمنو دوستانو مشرانو کشرانو. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. نن د کاپیسا تګاب ولسوالۍ ته راغلی یم د ملګرو سره. چا چې مېلمستیا کړې ده هغه تاسو په ویډیو کې ګورئ، هلته به معرفي م شي. کور ودانۍ ترې نه کوو. ډېره زیاته مننه. ډېر د ذهني سکون او د زړه ارامتیا او د خوشحالۍ د احساس کولو دپاره وریځ اسمان کې پړقه او برېښنا او د انارو په باغ کې ودرېدل، نو د دې بېل خوند وي.
ډیره زیاته مننه بیا هم د ملګرو څخه چې موږ یې دلته دعوت کړي وو. د نومونو سره سره به یو په ویډیو کې مو ګورئ او د ملګرو سره به لږې خبرې مو وکړو. تاسو د تګاب ولسوالۍ نه خوند واخلئ او له موږ سره اوسئ. ستاسو خپل ورور اسف خان مخلص، راځئ له موږ سره. مننه. ژوندی دی افغانستان. هلکه د کوم ځای مسافر یې وې؟ سلمان خان ټایګر زنده نه کو د ټولو رونو نه چې دغلته موږ سره راغلي وو او د دې موږ ته چې میلمستیا وکړه کور ودانۍ د خیر اوسې. مهرباني. داسې نشي راخلی. هغه شوخه اجازه تلاله. هغه شوخه. مخلصه عکس واخله. ویډیو دا ویډیو وخه ځای ده. دا پکې کینچ کوي. ځاولا. واخله مخلصه خپل خلاصه. ونیسه. ویډیو را باندې خرابوي ویډیو ودرېږي. کابل یو امام پکې راوله. بلال زمان او د بل چې دا قاری عظیم او هغه بلې ځاولا. دغه ځوانان دي چې موږ دلته راوسی چکر ته. دا د تګاب ولسوالۍ دی. بیا وروسته ورسره مرکې کوو د خیره. دی بل ته وګوره دا دلته په ولاړه سټایل کې. السلام علیکم. کمره لا نه ده درغلې. نه راغلی. نه مسافرو ته د ما طرف نه سپیشل سلام. پوه شوې؟ او الله دې ټول ژوندي لري، خپلو کورو ته دې الله په خیر راولي، کامیابي م غواړم. چیرته یې؟ افغانان دې هر ځای کې کامیاب اوسي. خاص کوم ځای کې اوس فعلا؟ اوس خو یم په تګاب ولسوالۍ کې چکر راغلي، ټول انډیوالان راسره دي. پوه شوې؟ عبدالواجد دلته چی دپاره راغلی؟ چکر ته؟ تو تا اندي وخوړل؟ دې ته چې کیمره راشي دا ګونګی شي د اخر د چا زوی دی. ماشاءالله ماشاءالله. امید په هوا کې انچوا مالکه دا طرف دی وګوره ته شوا صاحب همدا وا مالک لا دا اے شاورا کوس کې په خیمه ته وختي ماته مې یاد بیړاریږي دا چې واده کړي ځه لګا دې لګا پاتې ځه لګ واه اله وې ګریوان مینا روډان دیوان خیر روډان نشي ځه ماشوم دی ځه څنګه زماره کړه اے اندا څنګه کنه لگا پاتې خدای زماره کته کوی ته وږيږي پیوږي مشه نه اے وخت ټول مخه خالي کوم کا کو نه خلاص اے راسینا راځه رسول کوم چې میږي سره راټول کا پد مسکی لره دې خاصه دې خاصه چې دا لګ دی خو ودرې دغه سي دې راوړې دو ځه ساحه روډان نشه او مالکه ځه مالکه یو وخت په فکر کې دوانه کې اوس را ماته دا ښه دا ورورو صحیح ده صحیح ده ګورا کوم ځای ده ځه واه او کشي کا وګه لگا کشي لګ سیده قراړه شو بیخته دیوال بیخته واجه دلته واجه کیږي ګوره ورته ښه ځه اي نور لګ ځه علي ته پوری چیرې تويږي ښه اے ځه دروړان نه کښ کې ځه صحیح ده
ځه الله بینه شي داسې نه خپې ټک ورکړه صحیح ټاک ورکا صبر وکړه ته په توتا راځه دا ورکا ها ورنه ورکا شغلې مو کړی د شوقي نه راوړل یاسین راوړي سه بس ته ځه بس ته مالک راځه بس څنګه یو نه ماته کړی ځاستا یو چا په دار باندې صبر یو بل سره مړه نه دي پردوی توتانو باندې بیا یې تګاو کې پنځو کسو شهادت ورکړو بس کې ونه راځه کېنه ولا ما ته داخله کچته بس دغلته اوبو دي بس ته لجماعات ورکړي کنه دا خو لاکسونه ولو باز غریب خجالات نه وګوره ورته ګلاس ګراو کیمرې راته ونیولې ډاکټر مونږ نه راووس ډاکټر هم نسته عالم هم نسته وارث اسکا وارث ډاکټر والا مصروف کړل کسي کار کوي هیڅ شی نه کوي دوه وظیفه لري ډاکټر ښه سړی ده نور دوه خالی کوم کنه خو ویډیو کم ډاکټر عقل روبیا کم ډاکټر خې چې کم ډاکټر مالي ده دولت کې چې واده اختر کې چې راغله هغه کوي واده والا سر باندې چی دی غلری کا نه داغه او دکان ته ځي چې کوم نه کې راځي شي مقصد دې ته کې خیر ده الله وما عندوش شمالي راځي ولا کله لا راځي شويه لا دې کوم یې راځي او غیر راغله کوم وره چه کوي مکتب ته ځي ماشاءالله زي نه چې اسمات سره کوم د زړه واغه سفران نه کوي چې کومه خدای نه کې دا زمانه سکه جيكا سر جيكا ورته او ماشاءالله ماشاءالله دا قزوانان دي چې مونږه دعوت کړی دلته وګوره
دا چې واخله وته ډار کړ خدای بدلا خدای دا ته چالو وسه وسه راواغه کیمرا وزره ټول دې شی وڅولو دواګانه باندې وروره پوه شولې دغه پوښتنه ته ودرېږه چې انرژي خرچه وکړه دا کب ګورې ګرځړې د سیمو کارونه ټول ډېر باندې د دې او کنه چورته نه ختمه کړه د سیو ګوره د سي ها